دغه نوې ټکنالوژي ده په افغانستان کې چې راوړل شوې ده. 20 کاله ما استفاده که یو کال کې ما قیمت پوره کولی شي، باقي 19 کاله ته ما نه خوند واخله. الله د دوی غښتلي لري، الله د دوی کامیاب لري چې لا نور د پرمختګ دپاره داسې نوښتونه راوړي چې دا هیواد زموږ په خپو باندې ودرېږي. د پام وړ باکیفیته سولري انرژي په ډیره ارزانه او ښه سټنډرډ سره موږ د ننګرهار خلکو لپاره وړاندې کوو. او 3 میاشتې بهر مګر باقي دیږي بخار دی پخیږي سړکونو باندې دال جلال آباد 15 کیلو واټه د برېښنا د جوړولو سیستم واغسته دې لپاره چې موږ باندې هغه کومه خرچه مخکې راتلله هغه کمه شي. په انګلیسي کې وایي let the sun to pay your bill. لمر پرېږدئ چې تاسې د برق بل تحویل کړي، هغه هم دې ته وایي. دا 1500 واټه سولر ده، 10 کاله یې دې ضمانت وو. ډاکومنټایز ډاکومنټو سره راغلي، سیریل نمبر کمپنۍ ته هم لیږلی شي، لوکل او انټرنیشنل دواړه وارنټي لري. پټه چوکۍ، زرې موټر، ښه کاروبار او بنګله، بس سنځي دې ارمان سړی څه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې یم او له نیکه مرغه یو ښه خبر تاسو ته لرم، خصوصا د دغې ښار اوسیدونکو ته. دوستانو، دلته نو یوه نوې برېښنایي ټکنالوژي راوړل شوې ده چې په ډېره عالي بڼه ده او د دې ترڅنګ دغه سولري سیستم دی سره د هغو وسایلو چې د شیشو سره سولري برېښنا سره اړتیا وي او د دې ترڅنګ دغه نوې ټکنالوژي ده په افغانستان کې چې راوړل شوې ده او دلته په ننګرهار ولایت کې ورته ډېره زیاته اړتیا هم لیدل کېږي، ځکه نه یوازې دا چې په ننګرهار ولایت کې دغسې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې شته دي او خصوصا په لرې پرتو سیمو کې، ولسوالیو کې، کلیو کې بیخي برېښنا نشته. نو دغه یو نوی نوښت دی او د دې ترڅنګ د خلکو د اړتیاو د رفع کولو لپاره، د برېښنا د اړتیاو رفع کولو لپاره یو نوی نوښت دی. په دې اړه ما هم اورېدلي دي چې حتی دغه برېښنا کولی شي هغه ټول وسایل چې په یو کور کې اړتیا وي د دې په واسطه روښانه شي او خلک ترې ګټه واخلي. او د دې سره سره څوک چې برېښنا هم لري که غواړي خپل مصارف کم کړي هم له دغې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستلی شي. په دې اړه بلا ډېر زیات معلومات دلته ترلاسه کړو. نن یې پرانیسته هم ده، دلته زیاتره مشران کشران د دې پرانیستې ته هم راغلي. پیل کې به هغه مراسم وګورو، وروسته به بیا د دې ټکنالوژۍ په اړه وغږیږو او معلومات به ترلاسه کړو. د پام وړ باکیفیته سولري انرژي په ډیره ارزانه او ښه سټنډرډ سره موږ د ننګرهار خلکو لپاره وړاندې کوو. سنیش سولر شرکت چې د تنها د ننګرهار تر څنګ موږ کونړ کې همدارنګه د مارکو په بازار کې سنیش سولري خدماتو په نامه یو نمایندګي لرو. موږ په مشرقي زون کې د اوساکا هندي بیټریو نمایندګي لرو. زه ډېر زیات په دې باندې خوشحاله شوم چې الحمدلله زمونږ دا ځوانان اوس دومره
پوه شوي دي چې په بل ملک کې تعلیم وکاندي او هلته یو څه زده کاندي او دوی ته هم زمینه د دې شته دی چې په نورو ملکونو کې دغه خپل هنر د خپل علم د خپله ټکنالوژي چې دوی زده کړې ده دغه شیونه چې دي دا په بل ملک کې نه په خپل وطن کې دلته دومره قرباني ورکړې چې خپله سرمایه راواخلي خپل هغه څه امکانات چې دوی سره دي او دا د وطن د بهبود دپاره د وطن ته د رڼاګانو دپاره وطن ته د خوشحالو دپاره د دې دپاره دا استعمال کوي نو زه د دوی نه ډېره زیاته مننه کوم الله د دوی غښتلي لري الله د دوی کامیاب لري چې لا نور دغسې پرمختګونه د وطن ته د دغسې د پرمختګ دپاره داسې نوښتونه راوړي چې دا هیواد زموږ په خپو باندې ودرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې فرمایي خیر الناس من ينفع الناس بهترین په خلکو کې هغه دی چې نورو خلکو ته خیر رسوي او نورو خلکو ته ګټه رسوي نو دا یو د خیر او د ګټې کار دی ترڅنګ د ننګرهار ولایت یو تکړه شاعر او کېدای شي تاسو ډیری هم وپېژنئ ترڅنګ ناز دی او دوی هم دلته په دغې غونډه کې او د دې ترڅنګ په دې پرانیسته کې ګډون کړی له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو د دې ټکنالوژۍ په اړه بیا هم ستړی مه شي اسنزی صاحب ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسې ته او ستاسې د طریقه ټولو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم کور ودان خیر اوسي کور ودان ژوندی اوسي څنګه ارزوي اسانزی صاحب ستاسو په نظر دغه نوې ټکنالوژۍ چې دلته ننګرهار ولایت ته راوړل شوې ده واقعیت داسې دی چې زه خو پخوانه د شعر د اړخه کې ووایم ویې که همداسې د خپل فکري دریځه ووایم هر هغه څوک چې د هیواد لپاره نوې نوښتونه راوړي د دې هیواد لپاره د یو چاته د خیر د ذریعې یو قدم ږدي ډېره مثبت ارزوم کور ودان په عامه اصطلاح به زه ووایم چې ما به مخکې دا خبره کوله که یو څوک دلته یو خښت هم راوړي خیر که موږ په اول په دې سر ووهو خو دلته د آبادۍ دپاره کېږي نوې ټکنالوژي واقعیت دا دی چې زموږ هیواد نوې ټکنالوژۍ او په عامه ډول باندې یعنې ټکنالوژۍ دپاره ډېر زیات ضرورت لري او مهمه خبره ده د ټکنالوژۍ ارزښت چې دی د هیواد ضرورت چې دی پکې ډېر زیات زه ګورم پکې تاسو خو ماشاءالله خپله به هم په ننګرهار ولایت کې دغسې بېلابېلو سیمو کې ولسوالیو کې به ګرځېدلي وئ څومره اړتیا ده د دې برقي سیستم زه که ووایم ما به مخکې هم همدا خبره کوله چې پر جلال آباد ښار تاسو ته معلومات شته دی د ګرمۍ موسم چې دی پکې دلته بیا بیخي ډېر او بیا د ننګرهار هم زیاتره سیمې چې دي پکې هغه هم هغه په اصطلاح باندې ځکه دا د ګرمسیرو ساحو ده کې یو شمېر سیمې چې دی پکې بیا چې هغوی یخ د ولسوالیو چې دی پکې هغه یخ موسم لري هغه هم داسې لږې راکړو خو بیا دلته د برق یا د برېښنا رسیدګي خو بیا ټولو ځایونو ته نشته یعنې معنا دا چې که زه ووایم پر اوسني وخت کې خو سولر ته بیخي ډېر ضرورت دی موږ د برېښنا تولید د اوبو په هغه اندازه نه لرو توربینونه په هغه اندازه نه لرو په نورو ځایونو کې چې دی پکې د اوبو په هغه اندازه نه شي څومره د خلکو ضرورت دی او زه ټولو شیانو ته چې دی پکې حاجت دی نو د دغې شمسي یا د لمریزې برېښنا چې دی پکې راکړو د ده خو بیخي ډېر ضرورت دی په دې ورځ به موږ ته څه ډالۍ نه کړي د ننګرهار په اړه وي که داسې نور په خپل ضمیر او خپل وجدان کې سړی څه ووایي نو په رقیب او په جانان کې سړی څه ووایي او ته به یې ځان ګڼې هغه به د کیسه کې نه وي ځنو ته ووایه په ځان کې سړی څه ووایي او که یار شو ګټه که اغیار شلو تاوان دی حتما د مینې ګټې او تاوان کې سړی څه ووایي او غاړه ختیځ تندې لویدیځ سترګې شمال او جنوب په دې سرور کونجه جهان کې سړی څه ووایي او مخې کابل زنه ننګرهار شونډې مزار او کندهار مړه په ټول افغانستان کې سړی څه ووایي مخې کابل زنه ننګرهار شونډې مزار او کندهار مړه په ټول افغانستان کې سړی څه ووایي غزه په وینو سره هونیا او د سنوار شهادت او د سعودي شهزاد سلمان کې
سړی څه ووایي. او ټرمپ کامیاب شلو باګرام نیسي خوشحال دي ورته. ټرمپ کامیاب شلو باګرام نیسي خوشحال دي ورته. د دغې خلکو په ایمان کې سړی څه ووایي. او مفتي صاحب دې دریو ختمول اسلام کې څه حکم دی؟ شر او فساد او پاکستان کې سړی څه ووایي. او منظور پختین، محسن داور، شهباز شریف او بټو او په ملا فضل الرحمن کې سړی څه ووایي. منظور پختین، محسن داور، شهباز شریف او بټو او په ملا فضل الرحمن کې سړی څه ووایي. او زما او یار د مرتبې فرق سره دومره دی چې لکه په ځمکه او اسمان کې سړی څه ووایي. او غټه چوکۍ، زرې موټر، ښه کاروبار او بنګله، بس اسنزي دې ارمان کې سړی څه ووایي. ډېر ښه اسنزي صاحب ماشاءالله. اوس به زموږ په خوښه م یو شعر راته ووایي. دا د ننګرهار په اړه دی، د ګرمۍ په اړه کوم شعر لیکلی؟ د جلال آباد. بالکل د جلال آباد د ګرمۍ شعر خو به ویم پکې، خو دې له ډېر ویل پکار نه دي. داسې نه چې یو وخت بیا د سولر شیشې او دغه ژي کېږي. انشاءالله بس دا یادونه به ورته وکړو. که نه ځکه چې دلته خو خلک په روژه کې چې دی پکې بس ښه مسلمانان چې دی خو بیا روژه ماتې شیان چې دی پکې جګوي. ښه مانځل هم ډېر دي پکې او د هغې نرخونه چې دی ډېر جګوي. نو موږ ویل داسې نه چې دلته خو ننګرهار ګرم دی، که موږ د ګرمۍ دا وکړو دوی چې دی پکې د دوی دا نرخ چې د ژمي او د اوړي نرخ بیل نه کړي، ټکنالوژي نرخ پورته نه کړي. نو دا وعده خو به چې دی پکې دوی کوي چې دا شی به چې دی نه وکړي انشاءالله. اړ جلال آباد کې په شکال جلال آباد کې تشبیه د دوزخ ورنه کړم مثال جلال آباد او 3 میاشتې بهار مګر باقي دیږي بخار دی پخېږي سړکونو باندې دال جلال آباد 3 میاشتې بهار مګر باقي دیږي بخار دی او پخېږي سړکونو باندې دال جلال آباد کې پکې به سلنګسر په شان ته ګرم باد راولي او بس داسې دی تازه صورتحال جلال آباد کې. او د شپې که برېښنا لاړه او بیا لږ غیب شوه د ماشو به بیا وګورې هرتال جلال آباد کې. او کالوی شملې کړي د خرګونه یې لامدوي چې ګورې کابلې یا کلیوال جلال آباد کې. او ګمان نه کوم که کوم یو مسلمان مو سره خلاص کړي چې ونه کوي په دې وخت کې جنجال جلال آباد کې. او بیخي به ټینګېدل نه، ډېر به زر زر بدلېدلو، خو ټینګ شو دا وروستی ملا ښاروال جلال آباد کې. او چې مړه نه شي ګرمۍ نه د پوښتنې همدا وخت دی اخلی د دوستانو علاوال جلال آباد کې. او چې یخ هر کنډیشن درته چالان کې اسنزیه پیدا که چېرته داسې انډیوال جلال آباد کې. واه ډېر ښه اسنزی صاحب، واقعا ډېر ښه دي لیکلی. او د ار کنډیشن هم په دې سولري برېښنا به چالان شي او که نه. اوس خو غالبا داسې راوتلي دي دا کله کله د اشتهاراتو کې چې دی راکوي پکې، خو د مامورینو د وسې خبره نه ده ځکه چې دا خو دا شی خو چې دی دلته غالبا په ډالرو باندې دی پکې او هغه به زمونږ د غوندې د مامورینو د وسې نه. بالکل ډېره مننه. ژوندی اوسې اسنزی صاحب. درنو لیدونکو دلته مې تر څنګ یو حاجي صاحب ولاړ دی چې دی دلته راغلی دی د دې سولري برېښنا د دې سیستم اخیستلو لپاره. له دوی سره به خبرې اترې ولرو. بیا هم ستړی مه شي حاجي صاحب، جوړې په خیر یې؟ شکر دی، خوشحاله اوسې. صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنې. زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او دغه صبرخیلو ساحه کې موږ خپل یو سټور لرو. نو د برق هغه بیل دغه ډېر زیات و، نو په دې خاطر باندې مې دغه شرکت ته مراجعه وکړله. د دوی دا سیستم چې موږ وکته نو ماشاءالله هر څه په اعلی معیار باندې دي، که بیټریانې دي که همدارنګه مثلا سولرې دي، نو ډېر د استفادې وړ دي. نو په دې خاطر باندې شرکت ته راغللو او د دغې نه مثلا په طور باندې یو 15 کیلو واټه د برېښنا د جوړولو سیستم واغسته.
دې دپاره چې موږ باندې هغه کومه خرچه مخکې راتلله هغه کمه شي نو ډېر پیاده رسوونکې ده او الحمدلله څومره خلک چې دي ټول مینوال دي خپله ترې ډېر خوشحاله یو او ډېر خوښ یو او دا خلک چې دي ښه په اخلاص سره د خلکو خدمت کوي ښه یو اعلی شی راوړي او خلکو ته یې ورکوي نو ډېر خلک ترې خوشحاله دي. ډېر حاجي صاحب تاسو د 15 کیلو واټو برېښنایي سیستم واخیستلو په څو درته تمام شو؟ تقریبا دغه 15 کیلو واټو سیستم چې موږ اخیستی دی دغه موږ 1480 ډالره تاسو ته تمام شو نو انشاءالله چې تاسو ته به ډېر ګټور ستاسو په نظر تمام شي. تقریبا چې زموږ په دوکان کې چې مثلا څومره د برق سیستم دغه د ضرورت دی هغه ټول موږ ته پوره کوي ده او بیا د دې نه علیحده موږ ته د شپې هم کار کوي نو موږ ته خوشحاله یو. بالکل ځکه له بده مرغه په افغانستان کې د برېښنا سیستم ښه نه دی که نه کله وي کله نه وي. مثلا په طور مخکې به موږ چې د برق بیل دغه کوو نو مثلا هغه ته اوس نه ډېره بره وه کله 15,000 کله 20,000 روپۍ ځکه دلته ضرورت د مشتریانو و. مثلا نن سبا په دکان کې سړی چې وي یخو شیانو ته ضرورت دی او هغه مثلا په طور باندې که موږ دغه ویو د نور څه ډېر مصرف کې راځي فریزر لګېږي دغه لګېږي نو دا موږ له ډېره فایده کوي او ډېر په ارزانه تمام. ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسه. دوستانو ورور چې مې تر څنګ ولاړ دی یحیی ناصري نومیږي چې یو تن مسؤل دی د دې شرکت او دغسې څو ځوانانو په ګډه هڅه کړې ده او دغسې دا ټکنالوژي دلته ننګرهار ولایت ته راوړې ده او دلته خلکو ته خدمات وړاندې کوي. زه ترې خاصه او ځانګړې مننه کوم چې وطن ته خدمت کوي او د دې تر څنګ دلته یو څو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده کړې ده. ناصري صاحب که د فعالیت په اړه راته ووایي چې څومره وخت کېږي تاسو فعالیت پیل کړی یوازې دلته ننګرهار کې که نه نورو ځایونو ولایتونو کې هم فعالیت لرئ ګرچې نن مو پرانیسته دلته په ننګرهار کې و؟ ډېره مننه مومن صاحب. کور مو ودان سنج سولري خدمتونو شرکت تقریبا د 2020 کال راهیسې په ټول افغانستان کې فعالیت کوي او په 2020 کال راهیسې موږ له هماغه ورځې نه ټولو دولتي ادارو سره خصوصي شرکتونو مؤسساتو همدارنګه بعض شخصي تشبثات لکه مارکیټونه او فروختونونه د ټول ته موږ د سولر د انرژۍ په برخه کې موږ هغې ته خدمات وړاندې کړي دي. موږ هم نن وکولی شول چې په ننګرهار کې خصوصا جلال آباد ښار کې د غریبو خلکو ته هم د سولر په بخش کې د سولر په برخه کې خدمات وړاندې کړو او موږ د با تجربه ټیم مسلکي غړو په واسطه همدارنګه با کیفیته انرژي سولر تولیدات موږ خلکو ته وړاندې کوو ښه په ارزانه بیه او په غوره کوالټۍ سره. نو ډېره مننه ژوندی اوسې ناصري صاحب. بس داسې به وکړو چې دا زموږ لیدونکي د دې تر څنګ وطنداران چې موږ او تاسو ګوري که نه د دې ټکنالوژۍ په اړه به ورته معلومات ورکړي. آل ان ون سیسټمونه وایي مومن صاحب. آل ان ون سیسټم یعنې انورټر او بیټرۍ دواړه په یو باکس کې لاندې دا دوه دانې چې دي بیټرۍ دي دا پاس یو انورټر ده. دا کور کې د رونق ښایستوالي لپاره هم دا ډېر زیات مهم ده په دې چې مثلا دې د ضرورت نه سلایرونه یو جینه بل جې ته کش کول ډایرکټ خپل همدا انورټر د لاسن رات نه برق ژوندی کوي او موږ کولی چې د ژوندۍ انرژۍ په حیث استفاده وکړو. د دې سره یوازې د شیشو اړتیا ده. د دې سره یوازې د شیشو اړتیا ده چې موږ شیشې که هر چې ته بام په سر کې د ځمکې په سر شیشې لګوو یا نور ته راښکته کوو نور دا خپل پروډکشن یې اوس به زیاتره لیدونکي د قیمتونو په اړه وایي که نه چې مثلا یو کورنۍ غواړي یو وطندار مو غواړي چې دغه ټکنالوژي بیا خصوصا دا 10 کیلو واټه ده خپل کور کې نصب کړي
د دې سره بیا څومره شیشې اړتیا ده؟ موږ د 10 کیلو واټ انورټر سره د دې سیستم سره موږ کولی شو تر 13 سولر پورې ورکړو. ښه له 8 کیلو واټ سره موږ کولی شو له 14 تر 14 سولر پورې ورکړو. 400 کې موږ خوښوي د هغې په مطابق باندې سیستم ته کتو د خپل وي او سی اوپن سرکټ ولټیج ګورو د سولر محاسبه کوو او موږ ته هماغه سیستم دې ته ډیزاین کوو هماغه په اندازه سولر. ډېر ښه. دغه 10 کیلو واټه برېښنا به په څو ورته تمامه شي؟ دا 10 کیلو واټه برېښنا که چیرې د دې لایف سایکل وګورو عمر یې تقریبا سولر تا ته 10 کاله کار وکړي، بیټرۍ تا ته 21 کاله 22 کاله کار وکړي، انورټر 10 کاله کار وکړي او ټول مصرف چې پې واچوي $15,000. نو $15,000 که چیرې موږ په کلونو تقسیم کړو نو د کال ټول تقریبا که 10 کاله حساب کړو $1500 سو او که چیرې په میاشتو باندې تقسیم کړو نو ټوله میاشت کې تقریبا $40 نو $40 $2300 افغانۍ سو. خو که په هر حال دې موږ د برق بل محاسبه کړو نو دا موږ ته تقریبا یو کال کې دا ټول مصرف پوره کوي. بالکل. نو دا 19 کاله 18 کاله دا ټول موږ دا انرژي موږ مفت اخلو. دې ضرورت نشته چې موږ بیا دولت ته بل ورکو او یا هم جنراتور استفاده کو. په انګلیسي کې وایي لیټ د سن ټو پے یور بیل. لمر پرېږدئ چې تاسې د برق بل تحویل کړي. هغه هم دې ته وایي چې 10 کاله ما استفاده کا یو کال کې ما قیمت پوره کولی چې باقي 19 کاله ته ما نه خوند واخله مفته به استفاده کړي. مفته به استفاده کړي. او د دې تر څنګ زما هم یو ملګری و راته کیسه کړې وه چې هغوی دغسې په کور کې هم ډېر مصارف درلودل، تقریبا 14-15 کوټې په کور کې اتاقونه او د دې تر څنګ د دې ټولو مصارف یخچال او اوتو او دغه بایلر د اوبو ګرمولو دا ټول وسایل پکې وو او دوی ویل چې د میاشتې 11,000-12,000 مصرف به پې راتللو. خو کله چې موږ دغه ټکنالوژي نصب کړله او د دې تر څنګ ترې مو ګټه واخیستله، اوس وایي د میاشتې په موږ باندې 1,500 2,000 دومره مصرف راځي. 12,000 نه مصرف 1,000 ته راښکته شو او د دې تر څنګ وایي موږ ترې ښه ګټه هم اخیستلی شو د ورځې مکمل. وایي چې څومره کار ترې واخلو یعنې دا سیستم نه بندېږي. یو خو د اقتصادي ګټو تر څنګ چې لکه دا تا یاده وکړه شاید چې دې خپل مصرف په 10 میاشتو کې پوره کړی. د دې تر څنګ محیط چاپېریال ته ډېر زیات مهمه ګټه لري. که چیرې موږ اقتصادي فکر یوازې ورته وکړو نو اقتصادي له لحاظه هم محیط چاپېریال پاک ساتنه اوس ته جنراتور چالانې کاربن ډای اکساید تولیدوي، هوا خرابوي، خلک مریضانېږي. بالکل. خو برعکس د دې سولر انرژي پاکه انرژي تولیدوي، کاربن ډای اکساید جذبوي، اکسیجن تولیدوي. نو په دې اندازې سره موږ ویلی شو چې هم د اقتصادي او همدارنګه هم ټولنیزې کومې ګټې چې دي، صحت لپاره چې کومې ګټې دي، خپل کور کې چې کوم مشکلات دي، د ټولو د رفع کولو لپاره سولر انرژي د دې ګټه استفادې وړ ده چې موږ باید د هر څه په ځای د ټولو ګټو په نظر وولو سره موږ سولر سیستم خپل کور لپاره یو خو ارزانه هم ده، ښه هم ده. گرین هاوس ګیس څه ورته وایي ګلخانه‌ای غازونه او 4 ساعته به د برېښنا هم وي. له بده مرغه افغانستان کې خو برېښنا ستونزې هم دي، خصوصا ژمي کې خو بیخي ورسره موږ اوبه ښه ډېرې لرو خو برق نه لرو. نو د برق تر هغې پورې چې موږ خدای تعالی موږ ته دا وسه راکړي چې موږ وطن د برق اوبو د برق نه خودکفای دا موږ ته د هغې یو بدیله لاره یوه ښه لاره ده. نو دې په واسطه موږ کولی شو چې موږ خپل ژوند کې ډېر زیات تغیرات راوړو. په دغه 10 کیلو واټه بیټرۍ او د دې تر څنګ دې سیستم کې کوم شیانو نه کورنۍ کولی شي ګټه واخلي؟ دا 10 کیلو واټه سیستم لوډ ده، صحیح ده. اوس مثلا یو اوتو سیده 2 کیلو واټه ده یا 1300 واټه ده، یو پکې سیده 100 واټه ده. که چیرې زه 10 پکې پې دی ور په ساعت کې ور واچوم یو اوتو پې ورخطا کړم د 3 کیلو واټه سو تلویزیون برقونه 0 واټه پې دا حساب کړه بیا 4 کیلو واټه سو د بوایلر اوبه سې ګرموي هغه پې 1.5 واټه 5.5 کیلو واټه. نو چې څه غواړې د ورځې تا مکمل سیستم ټول دا راته چلوي. د شپې له خاطره بیک اپ چې تا کوم ضرورت د شپې خو څوک ګوتو نه کوي، د شپې څوک بوایلر نه لګوي، چای مې ځان ته نه کوي، بل څه نه کوي. نو دا موږ د شپې بیک اپ د دې توانایي لري چې موږ د کور ټول لوډ برداشت کړي او د ورځې لپاره چې موږ کوم رقم سیستم کولی شو که خوا کې یو بل غریب کور موږ کولی شو هغې ته هم برق لاین ورکړو او خپل ځان ته استفاده وکړو. بالکل. ډېره مننه ناصري صاحب. بس اخوا به نور سیستمونه یې هم وګورو. بالکل. دغه برانډ چې ده دا سوالس انورټر دا 10 12 15 20 50 کیلو واټ تر 300 کیلو واټ پورې کولی شو. دا استرالیایي برانډ ده، دا 3 فازه سیستمونه دي
سنگل فاز یوازې کورونو له خاطر استفاده کوي او 3 فاز د فابریکو کې څه غټ غټ ماشینالات یا هغه موټور لري هغه د سنگل فاز نشي چلولی نو موږ مجبور یو هغه ته 3 فازه برېښنا برابر کړو نو ثالث انورټر د هغې لپاره ډېر زیات ښه ده 15 کاله دا په زمانه سره موږ خلکو ته ورکوو ټنکا په نامه جرمن برانډ سولري دي دا 1500 واټه سولر ده 10 کاله دې ضمانت کوو ډاکومنټو سره راغلي سیریل نمبر کمپنۍ ته هم لیږلی سي لوکل او انټرنیشنل دواړه وارنټي لري که چیرې په افغانستان کې په دې کې هر څه مشکل پیدا شو ته کمپنۍ ته میسج وکړه دې سیریل نمبر ورولېږه هغه دغه سولر افغانستان ته راغلي دي ایمیل له لارې تاسو کولی سئ د دې بدیل لارې تا ته دروخې تا ته دا سولر واخلي ډېر ښه د شوټن په نامه موږ سره بل برانډ نو سولر دا چاینیز برانډ ده دا هم ډاکومنټایز خپل سیریل نمبر لري دي هم موږ 10 کاله ضمانت خلکو ته ورکوو ډبل گلاس دي کولی شو دواړو خواونو د سولر د استفاده او ښه سیلونه لري د دې په خوا کې دا موږ د کیجو په نامه 10 کیلو واټه بیټرۍ دي دا لیتیم بیټرۍ دي 8000 سایکل او 6000 سایکلو کې راځي تقریبا 6000 سایکل یو ځل چارج او ډسچارج یو سایکل نو 6000 ورځې موږ ته کار کوي 6000 ورځې حساب په کلو باندې تقسیم وکړو 18 کال 19 کال موږ ته دا کار کوي دا سیستمونه موږ سیدي سنټیک دا 1.8 کیلو واټ نه شروع او دا 3.2 ده د یو کور مطابق باندې د هر کور څومره ضرورت دي د هغې ضرورت مطابق باندې 1.8 3.2 15 18 کیلو واټ هاور سیستمونه موږ هغې ته برابر ډېر ښه اوس به دې ته راشو چې اوس زیاتره کورنۍ مثلا کوچنۍ کورنۍ د اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی که نه د 10 کیلو واټه 8 کیلو واټه دا نشي اخیستلی د هغوی لپاره دا واړه هم شته د هغې له خطره دا څو کیلو واټه دي دا 1.8 کیلو واټ 1.8 کیلو واټه 1.8 کیلو واټ هم انورټر ده هم بیټرۍ ده ډېر ښه 10 کاله د بیټرۍ ضمانت کوو یو دا تر ډېره دا واړه کلینیکونه سو ځان ته یو روغتون دغه درملتون بعضې کورونه یي چې هغه یو کوټه لري یو اتاق لري دې له وجې 2 اتاق لري دا استفاده کوي بالکل دې قیمت چې دا تقریبا $3,500 چې دا $3,500 چې په کلونو باندې تقسیم کړي د ورځې ټوله میاشت لپاره تا ته $15 راوځي د $15 سن 200 افغانۍ شو بالکل هم د برق څلوري ساعته سو او هم د هغه کوم مشکل څه و د هغه هم درته حل ډېر ښه ډېره مننه ناصري صاحب بس دغسې بېلابېل ډوله لرئ نو بېشکه بیل ډولونه لرو موږ ټال ټیوبلر بیټرۍ هم لرو ډېر ټال ټیوبلر بیټرۍ به هم زه تاسو ته انډین برانډ ده معرفي کومه موږ اوساکا په نامه مشرقي زون کې د اوساکا هندي بیټرۍ نمایندګي هم لرو د 18 میاشتو وارنټي ضمانت سره دغې ورکوي کمپنۍ ورکوي خو داسې دا ټمپریچر باندې ډېر زیات مهم رول لري نو موږ دلته په کابل ننګرهار کې مشرقي زون کې موږ 1.5 کال دې ضمانت ورکوو دا 16 امپیر نه شروع تر 300 امپیر پورې دا لایف فاست هندي بیټرۍ دي دا تقریبا 2 کیلو وزن لري 2 کیلو دا وزن لري دا سیده ویتنامي بیټرۍ د وچې بیټرۍ دا تیزابو ته هیڅ ضرورت نه لري نو دا هم 100 امپیر او 1.5 امپیر تر 200 امپیر پورې موږ سره دا موجود دي ډېر ښه دې 3 کاله ضمانت ورکوو او دې نور 1.5 کال ضمانت موږ ورکوو ډېر ښه ناصري صاحب بس کور مو ودان ژوندي اوسئ چې وطنوالو ته مو دا خدمت کړی خصوصا ننګرهاریانو ته چې دوی نو په اوړي موسم کې بیا د ګرمۍ نه ډېر شکایت لري وایي سم دیګ بخاري که نه انشاءالله د بې برقۍ نه به یې خلاصوو او موږ کوم تولیدات راوړي موږ په ښه ضمانت سره په ارزانه بیه او د دوی د کورونو د ضرورتونو مطابق باندې چې هر څومره سیستم پکار وي موږ دې ته برابرولی سو ډیزاین هم کولی سو ټسټینګ هم کولی سو کمیشننګ د هېڅ مشکل نه لري او یوه هیله زه هم در څخه لرم ناصري صاحب چې ګټه پکې کمه کوئ ډېره یې مه کوئ مومن صاحب محترم ما څو یادو کې دا ویلي دي دا کاروبار چې دا موږ د یو کال له خاطره نه کوو دا موږ دایمي لانګ ټرم بزنس دی نو موږ لانګ ټرم بزنس کې چې د ورځې قیمته بیټرۍ خرڅه کې یو دانه خرڅه کې 50 روپۍ پکې وګاټي خو که ارزانه دې ورکړه 10 روپۍ دې پکې وګاټلې نو 10 دانې به خرڅه کړې 200 به وګاټي نو موږ غواړو چې خپل تولیدات خلکو ته په ارزانه بیه له نور نه به انشاءالله نرخونه هم کوي ښیي کم به وي وارنټي به هم ښه برابره وي هېڅوک دلته ضمانت نه ورکوي موږ دې هر چیز خپل ضمانت وارنټي کارډ ورکوو یو متل هم دی که نه وایي لږ ګټه تل ګټه بالکل پای کې کولی شي خپل اړیکې شمیره او ادرس هم په مکمل موږ سیده په جلال آباد ښار کې رحیمي مارکیټ دویم منزل 016 یو 240 دا موږ د موبایل شمیره ده او همدارنګه سنج سولري خدمتونو شرکت د سولر په بخش کې به انشاءالله انقلاب رامنځته کوي تاسې له یاده مه باسئ که هر رقم سیستمونه او د ډیزاین برخ کې انسټالیشن بخش کې
ټیسټینګ بخش کې کمیشنینګ بخش کې نو موږ تاسې خدمت کیو تاسې موږ ته راسئ په موږ اعتبار وکړئ انشاءالله بیا به هېڅکله بل چېرته لاړ نه سئ. ډیره مننه ناصري صاحب ژوندی اوسئ. دوستانو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. په ننګرهار ولایت کې جلال آباد ښار کې دغه د سنټیک په نامه نوې تکنالوژي راوړل شوې او نن یې پرانیسته وه او د دې ترڅنګ هڅه وکړئ چې ترې ګټه واخلئ لکه څنګه چې موږ په فوایدو باندې د خپرونې په لړ کې وغږېدلو. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په یو مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.